أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسالت دې عناد موسی علیہ السلام له ته په دې مناسبت راغلی چې موږ باندې شعر وږي موږ ستاسو خبره نه منو زه خپل کار کوم. وقالو دی ویلي محمد شو وخت چې تر اتګو کې موږ لره به پای باندې من آیتین یو نخار در پارا چې تشیرو کې په موږ باندې بیا دی په وجه فما نحن نی موږ لک تعالی بمؤمنین شرطم تصدیق کون کی ته خو ساحر جادوګر ته په دې نه باندې راغلی چې په موږ باندې شعر وږي موږ هیڅ چیرته مسله تصدیق نه کوو. د ایمان په شله کې لام راغلی تصدیق آیت نه مراد نه خار صلی الله علیه وسلم خفشم چې موسی علیه ساحر ویل کړه به موسی علیه خاص اندام پړسیدل نعوذ بالله من ذلک به حیا خلق ودا کړ دی بشری دی حوزونه کې شریک لامبل بربند اخو نبی او حیا نه کو ځان لږه کې لامبل نو دې څه په اعتراض وکړ فارسلنا لا يمن وراولغو عليهم فديمان طوفان تعون مرزونه پیراوس ارسلنا لفظ کی اشاره درې شی مقابله نشو کولای والجراد وملخان ملخان د ملخان د پسونه وردووال سپګي ملک معنا د سپګوا اېدی به درې قسم لري یو اېدی نه مراد هغه سپګي شهادت دوی سرونه کې شوی دیم قول علماء ذکر کړی چې دینه مراد هغه واړو شینو چې دي معلومه کې شی وو ای دینه مراد سپګي وی چې کوم بری غنمو باندې ولګي دي ارڅ ورته وخاړه الله به رس عذاب هم دي او بل چند خانه خوراک شاک به چې کوونه ایسدا ورته ورې کاسو کې پریواته څومره سخت تکلیف دی دا ودم موبینا مفسرین باندې بیانې یو لوک یو بنی اسرائیل بشه خوراک ورنه کو شاک به کو الته صفاو بو دې په جانب کې بسوي ویني نخوی دا الله جدا جدا بیان کړی شوی مفصلات دا معنی جدا اوس دې نقصان سره فاستكبروا الله تکبروا کې وکانو قوما مجرمین هو یو قوم مجرم کوونکی عمل عقیده الله دې ورانه وي خراب خلقو ګډوډ مصیبتونه چې پیراله موسی علیہ السلام له سویل یا موسی ته د الله نو دعا وغواړه چې دا مصیبتونه لری شي موږ به سات تصدیق وکړو کله چې هغه دعا وکړه مصیبتونه لری شول نو ایسه دوی رات کوو چې موږ ته نه من الله نبی امر راګر کړي نو وفا نه کوي وفا به وفا خلق دي ولما وقع الله يشكل واقع شو عليهم بديمان عذاب قال يا موسى ادع لنا ربك دعا وغواړه موږ ربنا دې ادعو لنا دې ته ویل شي وسیله مو لیکن همیشه دعا طلب کولم پکاره دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایدا بدعت دی به دې کسړي دعا طلب کله کړه دا غلطه چې سړی کې نه ولې پلانې دعا را کې نه ولې بس ورزه ورسره دعا. سعید ابن مصیب اغل چې ویله مال دعا وغواړي اوس نه غواړم ځکه نیت نه دی کړی مونږ تیار نیت نه کړی چې دعا لاس پورته کوي دعا وکړو دا مشکل حل دا قطن د الله دربار کې نه قبلي نیت ورته کوي بما پاک سمانه عهد عندك شلو ذکر ساسرا نبی تکنا الفاظ دعا سي لئن کشفتا کتال لکړه الناس موږ دا عذاب من ان بخامه تصدیق لك استو به بلیغ ما کستا سره بنی اسرائیل یو بس تصدیق وکړو دیم بنی اسرائیل دا سره ولېګو هغه ټیک ده الله نے دعا وکړه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم داخل کو پازاب کې الله به وقت شالي راوسته خلق بشراله د خپل ولی لحاظ وکړه چې کله د خیر دعاګانې وکړي نو به مقابله شروع کړه سخت زدي وکړو فلما انكر الله وكشفنا عنهم چې موږ لري کو د دینه عذاب علاجن انټرنیټي پورې هم دی هغه لړ شیدن کړي اذا هم ناس فین کو شن الله ولوجن امات کو پوند تاو شو ویل منګ نه ویل نه منه الله وینه الله اوس می انتقام واخصو انتقام نو الله به انتقامي بدلی کړه فانتقمنا الله بدله واخص منهم ددینا څنګه دی واخص ای الله
فاغرقناهم غرق مکر فلم میں پرې دریب کې اتل لسکه فوج ټول برباد شو څو شپاړس لکه څو 22 لکه بانهم سرجاب السؤال دا ظلم نه چې اخره کې برباد کړل نه بانهم يقينا د انسانانو کذبوا تکذیب کړو بیا آیات نظم پایترو وکانو عنها ودغنا خبر غافلین سوال غفلت خو عذر دی یو سړی په مسله نه پیږي خو سړی به تیراونی نشي غافلین څه معنی تغافل ځان ته آش سادهګانو کې والے و چې زه په پوهه نه یم کبه پوهه و خدوی برباد شو ای فرعون سمکا اې د قصرونه اې د کارخانه تجارتونه اچ شوي الله بیا هغه کمزور مجاهدین له پلاس ور کړی او اورثنا کې معنا د میراث تا ورمکړه الله یا القوم الذين قوم لا كانوا شيء کمزوري غنل شي او استضعفون موجوده شي ویلي مجاهد سره کمزوري نه خو دشمن ورته کمزوري ګوري ان الله دې قوي دې څنګه زي تر شایم سم ورکړه مشارق الارض مشرق طرف د اسمه کې او د شام مغربي التي هغه بارکنا فيها چې موږ به برکت اچول د شام څخه ټول ورکړه وصلی ما بني اسرائیل سره وعده کړی چې وعده وکم پورا کوم کنه وتم پورا شو وعده طرف سال حسنانه کالا بني اسرائیل په بني اسرائیل بما پاسمنه صبر چې صبر کړي دي تس نسم کړه ما هغه څه چې جوړ کړو فرعون او قومه دا اصلي جواب سوال دې فرعون خو ډیر آباد نه کړی وي ای سنجات ورنکي الله چې کله عذاب راشي به دې فوج څومره زین جوړ کړی دا هیڅ پیدا نه ور کوي وما كانوا يعرشون دي چتونه ايم الله پیدا ورنکړه تش نس میکړه دي جنورستا بالمقام د بني سعود اخري زوب الله تشيګري کمزوري خلکو څومره انعامات الله په وکړو چې کله پوری واته چې خلک ولیدل چې په وجه کې بوتان متان ځان انتخاب کړی دی نګر چا پیراناستی موسی عليه السلام له ویده خدای نه کوم لم جوړ کا هغه چې دا صدقان خلک حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ملګری روان و یوځې کې ونه واسه توري مو خلکو به ځوړند کړي موږ لم نشه په کار دا وتا خو د شي لکه بني اسرائیل غوندي سخت غوسه وکړه د شړي عقیده چې کمزوري هغه قوي کوي پوری سلمنګا الله یې بني اسرائیل په دریاب باندې ایدی به اسم کنیا ام موسی علیہ السلام ته خدا ابو خالد در دریاب اسم کنیا چې موسی والو فاتو سمنا ورتل على قوم بيقوماني شيء من جاوران ولا اسنا من سبتان لهم ددویم یا کوفن سمنا پات کېدل اعتکاف کې معنا ده پات کېدو ده بوتانو باندې لهم ددیو نو قالو دی ویل یا موسی اجعل لنا الها وګر زموږ د پاره یو حقدار د بندګۍ کمالهم لکه څنګه چې دې د پاره الیات النور خدایان شتا موږ له انتخاب کا دې څومره ډیر دي قال موسی علیہ السلام ویلی انکم قوم تاسو یو قوم تجرن جهل کوي اسقه مخل خلکی بچ شاکړي دې لوی ظالم بادشاہ را خلاص شاکړي هغه دشمن برباد او تشنس شاکي هغه الله وز د الله نه را پدې قبول ځان له انتخاب وي ناشکر انسانانو والصخره دې وکي ان هؤلاء يقين داډلا تبا کړی شوی دی ما هغه څوم فی شدی پدې کړي باطل دی ما کانو عملون دا کوم عمل چې کوي دوی عمل چې کوم کړي بس برباد دي دا تبا دي دوی ورته خیر ده کنه زمونږ د پاره ویلای انتخاب کا قال غویری غیر الله اي سواد الله تعالی نازولتهم الهان یو معبود وهو حال چې الله غره کړی ال العالمین پاو خلق باندې العالمین الافرام مهدی دینه مراد هغه انسانان چې کوم هغه وخت کې موجود وو وش انعامات باندې د فرعون له تاسو له د فرعون نجات چا درکې الله نو پته ولګي چې بس بندګي د الله اوس پکار ده رجوع هغه پکار ده وایس پاتیم کې انجیناکم چې موږ نجات درکې تاسو لرا من آل فرعون د فرعونانو رسول به تاسو رسول عذاب بد عذابنا سو
یو خادمان و دویم غلامان و دریم دی بغټل او ټول به فرعون وشلول کخته په خولې نور شخص کارونه په کول بنگلي یو عذاب مستشریږي وجل بها ابناکم سوسنانا ژوندې به پر خودلې نساءکم ساسو ببینې سره پارا اول دا کار ولې کو د خوب ولیدو چې دی خو نه ور راشي زما لا کټوله وسوسي تعبیر والا له دې څه مقصد دی بني اسرائیل کې بالله یو الک پیدا کړي سا حکومت په ټول دل کی سړي سړي پیدا شو چا وی دوره د اسلام ترویتونو منترینو ورکړه ودا غلطه ده که بغیر بخو واځي الله کوي اشیدا چې ابراهيم عليه السلام سره سارا روانه بیبي یو ظالم بادشاہ هغه د عزت لټاو چا کزه بچو لبي د بدن لبي کوتي ورولې دیو چې کله هغه الله سرغت کې وي سبا الله اسفل شو ابراهيم عليه السلام د خپل خزه تسلی ورکې ویات ساته د شي وخت بل الله راول اجماع په خاندان کې به یو الګ پیدا شي دې حکومت بڼنګ بنګ دا خبر بني اسرائیل کې مې چلی دا دینو آل کان علالول ژوندې پر خدای زنانه سره لپاره خدمت د لپاره چوي د زنا لپاره خو نه دا معنی ته غلطه ده که دوی کله د زنا لپاره دا زنانه پر خدای الله ډېر غیرتی دی متصل به د جهاد امر کو کله په یوه کې مسلمانانو د زنانو عزت لټکیږي الله به صبر نه کوي به ورته امر کوي د جهاد مجاهدین له شوسو سره مقابله شروع کوي چاوي حیا به اخسر اساسو د کوزو څه مطلب جاسان اچولي وو یو قوم له بلاړ کور له بلاړ وي د کور کې حمل والا کسره آی به استرا بارکړه دې په دې حمل باندې به فوجانو غوتي والے یا به شرمګه کې څه اعلی وردن نکړه ډاکټرانو ودی کې جمعه دو جمعه پاتې دي دو جمعه ورسره چې فوج راغی کنر الګ بو د مور په مخ کې به مال تعالی کې کجلې بو خوش به کړه الله یو ګور څومره لوی مصیبت سره مخامخ وي چاوي ژوندې پر خدای ساو زنانه الکان ختمول او زنانه پر خدای الله فتنه را کنه حدیث کې رسول الله فرمایي قیامت نشي به زنانه د مرزه شي دی یو سړي په سر باندې 500 زنانه رسیږي چې تقسیم سړي وکي دلته شونه ویلي بناتکم بلکې نساءکم ویلي غیرت له اشاره الله یې مړ استا خزي لټولا سره خزي عزت اخصو او تاسو اوس د الله شکر رو باسي وفي ذالکم الله یبدی کې بلاو یو مصیبت د احساس درب د خوانه عظیم لوی امتحان دی لوی امتحان د قوم سره مخامخ یا بدین چات کې لوی نعمت دي جنوس بل مقام مقصد پرې کې داري الله یو ګور آسماني وحي مې درکړه وعده وکړم موسی عليه السلام سره 30 لیتن دیش په پورا مکړه دا بیا شم په لسنورو امشواکی والو پتم پورا شو میقات ربي اغا وعده درب ده 40 لیتن سلويخ شپې دیر شو سو په سلويخ دي ولي ویل سلويخ چې څوک داونه وي دا دیش الله سپه دیر شو کې داخل ده لیلتن کې اشاره وکړه چې انسان حساب کوي نو هغه په قمري کال باندې کوي هجري قمري 1415 خپل معاملات به سره په دې روان کی ځکه لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم بشه به سره روان شي وقال موسی لاخيه موسی علیہ السلام ورو ویلي چې هارون نمیدو نائب شزما زما خلیفہ شه په قومي په اسلام قوم زما کې او اسلام کا ولا تتبعوا تابعداري مکو سبیل المفسدين دلار د مفسدانو څه مطلب یې امر بالمعروف پرې نه دی یکم شړي چې بدمعشي کوله داغه پتاید کیونه درېږي بلکې مقابله به کوي ولما جاء الله شکل راغ موسی عليه السلام سم میقات لا وکلمه خبر وکړه سره رب ده قانون دار شکر چاچا سلمي نه خبر شو سره کې بیا ورته چې اوسو ملاقات هم وکړه دی الله له ویلي ولا ذات دلته تراکارا کا ارني ذاتک قال ربي انه يا رب سما او خيم على الرساسات چې وګورم الیک تعالی قال غولن ترای ته مانی ویلي مفسرین معنا کې دي چې دا
لن ترانی ته ما ونګوري په دنیا کې متصله استدلال کې شګورا فعل مضارع باندې لن داخله تعبید راوړو دلیل په دې نه په دنیا کې الله لیدل کېږي او نه په آخرت کې جواب دار چې دلته کې د اعلان د پاره تاکید دی دویم په دنیا کې دریم دلیل پیدا لري کدا شی ناروا نو موسی عليه السلام سوال به ولې کوي څلورم دلیل پیدا لري الله تعالی کړه د خپل رؤیت تر غر پورې غر ممکن دی دې دا خبره معلومه شو چې ممکن پورې یو شی معلق کړي شو ام ممکن دی نبی صلی الله علیه وسلم بر الله لیدل وکړه قال الله تعالی ورته ویلي لن تراني تب ارګز ماونه ګوري ولكن وګورا الى الجبل ذي غر لرا کټینګ شو مکانو په خپل ځای پسو پترانی زدشتو ما وګوري فلما ارکرا چرنا وکړه رب د للجبل ذي غر لرا نو جعله غرزو زرا زرا شربني لکی د کښ په دل زاري باندې ځمنه رڼا ورته الله خار کړه غر ټول والو ټوټه ټوټه شو وخر پریوتو موسی علیہ السلام بهوشام چا ورشنه بهوش معنا ده حدیث کې راځي کنه قیامت کې شکر خبرو نخل راو شتي کې چې راو شم موسی علیہ السلام باندې مې نظر راشي چې ګورم د عرش باندې ودا ولاړی شیا بسمانه مخ کې شي یې په بهوشنه دراغلي پریوتو موسی علیہ السلام بهوشا پان شنبه پورز باندې پیدا بهوش شو فلما ارکل چې لا بیدار شنو قالو ویل سبحانك فاكيد تعالی را تبت الیک ما رجو کړ تعالی را وانا اول المؤمنین او زاول المؤمنان په خپل قوم کې ته توبه استم کړه ته خو جرم نه کړی لیکن د عاجزۍ د وجه ویل الله ازما توبه ورسات اوس الله موسی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې موسی چې دا ذات در کارانه کې خبرو کوم سره کړي کړه به باندې ته اکتفا وکړه قال يا موسى ويا موسى اني يقين زشه ما غره کړی علي الناس به خلقو په سبب د خپل پیغامات او به کلام او زما په کلام فخذ من ما ساعتيتك زيد لكم تعالى وكن اوش من الشاكرين د شکر گزارونه لکه مشي درکړي بازار سره والا شکر د کتاب سره ابن قیم سے فرمایي د قران تشریح دی تفسیر او عمل کرا وصل دې ته ویل شکر وس حاصل واوري دې تورات کې څه خبره وا وكتبنا الله يملك له ذلنا في الالواح په تختو کې دې مخیتونه مبارک به بعض مفسرین لیکي خاص کر قرطبی وغیرہ چې ګوره موسی عليه السلام باندې جزبر اعلی بزام په نه شو سخره دې کړي په بعض خلکو چې دنګونه وغیرہ ټوبونه اسوار رسول الله فرمایي اصل کې ابلیس په بدن کې وردن نشي کدا په دومره یقیني خلکی نبی د کوی بغاړه درې د دیوال په سر باندې کې دنګ دی وي بلکې خطیب شیبانی سراج المنیر کې لګي چې کوم انسان هغه ټوپونه وایي لاسونه ټپي ودا سره شې نه الله پیژني نه الله مینه پیژني دا د الله دشمن دی وي دا مانال تکول ځي ردا بهوش شو په ځام باندې پوه نه شو دی وکړه واغه وكتبنا من لكلو له دللا في الالواح په تختو کې اړیو ضروري خبره موعظه دواس وتفسير وضاحت وری وشیلا څومره ضروري مسله شوا خاص کر داغه سره تعلق الله یې هغه په تفسیری لیکلی و موږ د ته ویلې فخشاوني سره د قوت اندې په کوشش مضبوطه مفسرین د آیات تشریح لیکي دلته بقوه دا معنا ده قران ونسب د خلاص کې تورات ونسب د خلاص کې مولا قریب ګله کړي مرقات کې د مشکات محشم ته نقل کړي ده ویا کوم ډیر انسانانو غور خلاص کې چپلی وی چپلاسي قرآني یا خدا سره کوی نه دی یا جاهل دی د قران ډیر آداب دي او د شي کې نسل صفا جامع غسل اعوذ بالله ورتویل خپل نظر پرې کې بندول د چار پار نه قطه کول کلاس کې دانیول اې دې په تخته باندې اخته وغیرہ نه اړول به شي لیکل پکې نه کول تدبر سره دال وصل دمه باندې دا ویل د جنت په ځای کې د جنت سوال کول
د جهنم په باره کې د جهنم نه پنهین ول پله د عمل پنهت باندې ویل بل چره دعوت اول صبر کول جديد قانون کوشش کول تدیر آداب علماء لیکلي دي بقوه دا معنا کلاس کې ونیسا وامر قومك وامرك قوم الذي عمل کوي به احسن عادت په عظمت باندې څه مطلب یو رخصت دی بل عظمت عمل دی په عظمت کوي زرد جذبو خیم تاسو دار الفاسقین کور دري بيدینانو دغه دوه قول دي یو قول د دنیا کې د فرعونانو کورنه به تو کما بس تاسو قبضه کړي یا تخویب اخروی دی اخرت کې به وګورئ ورسات دې بل صفات ذکر کوي بدمعشان ودا قانون دار سوچ تکبر کې الله د علم د قران نه اړو ساسرفنا آیاتي قطاده سے معنا کې سامن عن فهم آیات کوم انسان چې تکبر کوي الله د قران د آیتونه منع کوم امام زرکشی لیکل کړي برهان کې کوم کارونه باندې سره د قران د علم نه محروميږي یو په تکبر د قران او سنت مسله کول او خلک شپږ غړل دویم بدعت دریم ګناه باندې اصرار څلورم کمزور ایمان پنځم خواهش پرستی شپږم دنیا پرستی ووم کمزور تحقیق اتم دیوچا په خبره باندې اعتماد بغیر دلیل نه نام ارزه کې عقل پیش کول چې دا عقل منی دا حدیث او دا عقل نه منی دا نه کار چې وکړو سره د قران د علم نه محروميږي یو لسکار چې وکړي به سره د قران د علم والا جوړيږي اول د الله درزار لپاره کینا دیم د تقوا په نیت باندې کینا دریم د قران عظمت سره کې لرا څلورم د الله عظمت سره کې لرا پنځم دنیا پرستی پرېدا شپږم خواهش پرستی وم قوي ایمان اتم صفازړه نهم کلک عزم لسم پوره یقینا یو لسم به صبر نسامنع عن فهم آیاتی قطاده شبدا معنا کوي د آیاتونه بالله متکبرین لري کوم الذين انسانان يتكبرون في الارض چې دوی تکبر کوي په اسمه کې په الارض کې اشاره کړې ده چې انسان وشي کې اسمه کې کوي بدمعشي مخکې کنه او جاء احد منكم من الغائط د کاند نه رااله ګندګي دلته وکړه بغیر الحق د آیت په تشریح شربینی لیکلي الكبر مع المتكبر عباده د بدمعش سره مخ ورودل دا به مستقل عبادت دی وش دی بل صفات و ان يروا كذو غري كل آیت نارونه خلا یمن بها ایمان پین لریم سر ایمان پین لرینا موږ دا نه مانو و ان يروا الله یکشرت وګری لار د هدایت لا يتخذون ننش سبيلنا غير لارا و ان يروا وګری الله لار سرکشن يتخذون سبيل بين شغيل لارا څه مطلب د نیکی لار چې وګوري نه نشي نیول خو څه کې مخالفت کوي خو کله چې د بدی جره شي ټول مخ کې به سرکه کې بګیدا زی چې دا کار وکړو وش علت بیانې دا ولي ذالک الله اذا زکا بانهم كذبوا دوی تکذیب کړي دي بیااتنا پایتون زمون وکانو عنها غافلین دوی ودعینا خبر غفلت خو جرم نه دی بیرو عذر دی موږ غافلین ما تغافل دي خوري عملونه کړی دي جواب والذین انسانان الله کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړي اسمه د آیتونو ولقاء الاخره او ملاقات ورځ السنیم برباد دي اعمالهم دي عملونه ټول عمل نه برباد عمل به پس باندې برباديږي د قران او سنت قانون په مقابل کې بل قانون لبیک ویل د رسول الله پر استهزاء د ایمان په نعمت ناشکری د اسلام په نعمت ناشکری مؤمنانو له zarar مسلمانانو له zarar دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې ایمان والی دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې اسلام والی د خلق وړاندې یو عمل جزان لشبل د مؤمن په مقابل کې سیاره او چتول يهود نو سارا سره موالا دای سره مشابهت ګناه باندې اصرار شرک کول د نبی صلی الله علیه وسلم د دین ناقص ګڼل خاص کر الله لنا روا واسطه د رسول الله د دین نه یاراس د الله نه ثواب چل سجدي کول قران کا زوراتو کې غرزول
سحر کول د کافر سره تعاون معاونت دی باندې انسان اعمال اسلام بربادي د الله د ربوبیت نه انکار ملائک د الله نورانه غنل عالم قدیم غنل قران د الله کلام نه غنل صحابه لکنزل قیامت نه انکار نو دوی لا بدن شور کړي الا ما كانوا يعملون مگر دا عمل چې کوم دوی کړي دي همیشه کوم عمل شي کړي دي د قران او سنت مقابله د الله او د الله رسول مخالفت دی وجه الله داخله ما په عذاب کې راګیر کړو ومني ولا صلی الله تعالی علیه خیر خلقه